د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما خوږو مؤمنانو ورونو د موږ د تاسې د نن پنځم درس موضوع ده ولې نن مسلمان امت ذلیل ده او خوار ده، هر ځای ټکول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. د دې اهمې پوښتنې یو جواب ده، هغه دا چې نن مسلمانان سره له دعوی د مسلمانی د الله کتاب قرآن مجید ته او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عملی مبارک او نورانی زندگی ته شا ګرځولې ده. نو ځکه په دې مصیبتونو باندې نن اخته ده او واضح خبره ده چې علاج هم دغه یو علاج ده. که چیرته د امت د شریعت عمل ته او د قرآن عمل ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت عمل ته بیرته را واوړي او بیرته را وګرځي، دغه ذلت به الله بیرته ځینې پورته کوي. الله سبحانه وتعالى فرمایي: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. یقینا الله جل جلاله د هیڅ قوم څخه کوم خپل ورکړي نعمتونه نه اخلي، تغییر او تبدیل نه پیراولي، مګر هغه وخت الله خپل نعمتونه ځینې اخلي، عزت یې په ذلت باندې بدلوي چې دوی د الله په معاصیو باندې شروع کې خپل حالاتو کې تغییر راولي، په خپلو اعمالو کې تغییر راولي، په معاصیو شروع کې یو بل خپل منځ کې سره ظالمان سي، یو د بل په حقوقو باندې زیاتی او تعرض او تجاوزي، بیا به الله ظالمان په باندې مسلطوي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته څه بهترین هدایت فرمایلی ده. وای ګورئ د ما امتیانو، دا د الله له دینه مخ ګرځول او مخ اړول دا یو عظیمه فتنه او یو عظیم عذاب د چې په تاسې باندې راځي. د دې حدیث روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه کوي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې ما د الله حبیب ته وویل چې یا د الله حبیبه، نو له دې مصیبت او له دې فتنې څخه نجات څه ده؟ وایي راته ویې فرمایل کتاب الله، د الله کتاب، د الله قرآن، په هغه باندې عمل کول، دا له دې ذلت څخه د نجات لار ده. فيه نبأ ما قبلکم، دا هغه کتاب ده چې د مخکې امتونو واقعاتو او حوادث کې بیان شوي دي، د عبرتونو واقعي او قصې کې بیان شوي دي. وخبروا ما بعدکم، او تاسې ته وروسته چې الله څه در باندې راولي، کوم حالات در باندې راولي، مرګ او له مرګه وروسته او بیا وروسته قیامت کې د هغو حالاتو خبر ده پکې او ذکر ده او بیان ده پکې. هو الفصل لیس بالهزل، دا قرآن عظیم شان حقیقي او واقعي ژوند و لار انسان ته ښیي، دا څه مسخرې او مذاق نه ده. وهو الفصل بینکم، او دا قرآن د تاسې په مابین کې د معضلو، د مسلو، د مشکلاتو هغه حل و فیصله ده، په دې قرآن کې موجوده ده. او د الله حبیب فرمایي: من ترکه من جبار قسمه الله. که چا هم ارادتن و قصدن د قرآن و د شریعت عمل ته شا وګرځوله او پرېښود، الله به یې تکه تکه کي او ذرې ذرې به یې کي، الله به یې مات کي، ذلیل و خوار به یې کي. ومن ابتغى الهدى في غیره اضله الله، او څوک چې هدایت په نورو لارو کې غواړي هغه به ګمراه کی، نور به هم ګمراه سي. دا ځکه چې وهو الذکر الحکیم، دا قرآن له الله سره د تړاو او له الله سره د تعلق یو
محکمه لار ده. وهو الحبل المتین، او دا قرآن د الله د نجات هغه محکم او مضبوطه رسی او زنجیر ده چې هسې منګولې پې باندې ولګولې هغه ته به نجات حاصلي. وهو الصراط المستقیم، او دا قرآن هغه سیخه لار ده چې په هغې کې هیڅ ذلت نسته، په هغې کې هیڅ ناکامي نسته، او هغه د ټولو کامیابیو متکفله او ضامنه لار ده. لکه چې الله موږ ته فرمایلی دي چې موږ په هر مانځه کې له الله دا غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم. او د الله نازولی حبیب فرمایي من قال به صدق، چا چې د قرآن خبره وکړه رښتیا یې وویل. من حکم به عدل، چا چې د قرآن باندې فیصله وکړه عدالت یې وکړو. ومن دعا الیه هدی الى صراط مستقیم، او چا چې قرآن ته بلنه وکړه نو هغه سیخې لارې ته دعوت سو، او سیخه لاره یې پیدا کړه، د نجات لاره یې پیدا کړه. نو د موږ د ذلتونو، د خواریو، د مصیبتونو واحده لار دا، د حل لار دا ده چې موږ د الله شریعت ته توجه وکړو، او د الله شریعت د خپل ځان دپاره عزت وبولو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ ته الله عزت په اسلام را کړی ده. تر څو چې موږ په اسلام باندې خپل عزت غواړو نو موږ به عزتمن یو، او که موږ عزت په کومه بله لاره کې ولټاوو نو موږ به بیا ذلیل دي قومونو یو. حضرت امام مالک رحمه الله فرمایي چې لن یصلح آخر هذه الامه، د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان